پاکستان یو ځل بیا پر طالبانو غټ تور پورې کړ. داعش هم پر طالبانو تاوانوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په دوام په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرام نیوز ویک مجلې ته ویلي چې که افغانستان کې اقتصاد ښه نشي نو شونې ده چې د طالبانو غړي داعش ته واوړي. د ده په وینا داعش د طالبانو په پرتله لا توندلارې او تاوتریخجنه ډله ده. اکرام ویلي د پاکستان حکومت سیمه کې د اورپکو د بریدونو د کچې ډېرېدا له امله اندېښمن دی. ښاغلي اکرام په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ او د بلوچ بیلتون پالو له لوري راپورته شوي ګواښ ته اشاره کړې او همداراز ویلي دي چې داعش خراسان څانګې هم خطر پیښ کړی او د ده په وینا دغه ډله کله سره په ګډه کار کوي. په افغانستان کې د طالبانو حاکمې ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوا به افغان حکومت ویل داعش د پاکستان پروژه ده، خو طالبانو به دعوه کوله چې داعش د جمهوریت او امریکا پروژه ده. خلک وایي اوس چې نه جمهوریت شته او نه امریکا، نو بیا هغه کوم هیواد دی چې د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي. دغه ټولو ته معلومه ده چې ایران، روسیه، چین او د مرکزي اسیا هیوادونه د داعش ضد دي. نو یو هیواد چې پاتې کیږي هغه پاکستان دی، خو بیا هم طالبان په ښکاره نشي ویلی چې داعش د چا لخوا ملاتړ کیږي. څو ورځې وړاندې داعش ډلې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د یو ډیر خونړي برید مسؤلیت ومانه چې لسګونه افغان ډیپلوماټانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې په داسې حساسو بریدونو کې د طالبانو ځینې کسان داعش سره همکاري کوي، که نه یادې ډلې ته به داسې بریدونه سرته رسول ممکن نه وي. طالبانو بیا داعش سره د کلک مبارزې خبر ورکړی او وخت په وخت یې د پټنځایونو او وسلوالو د ختمولو اعلان کړی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.